امداد دا اللہ نزدے دے یسألونک ماذا ينفقون دیستان تپوس کی جس خرج کو دے زینا درم باب د جہاد شروع شو او پدے کے اتلس قوانین بیانی د کور د سمولو دا پارا مسئلہ د جہاد شروع دا پرون منگا تہذیب والاخلاق ویلو د مجاہد لس خبرے چدا درکنی جہاد لمد تا مجاہد نہیں یا منگوے چه لس خبرے خودزان کے راوستے خو ملک اسلامی قانون نشتا نو تب سنگا جہاد لزے لہذا ملک سمول واری سلور قوانین منگا بیان کرو پرونا وہ ملک جوڑے گی دا کورونو نا نو چه کور سمی نو ملک بسمی نو چه کور وانی نو ملک بسنگ سمی گی نو 18 قوانین بیانی پا دی باب کے چه کور بسنگ سموے 18 قوانین پاگے کے رنبے قانون چه دا کور مشر چه کم دے اغبا شم نی اغبا سخی چه چاسر دا کور اختیارات دی پلار اغبا شم نی او پخپل اولاد اہل و عیال باندے خرچہ کی لکہ اس دا روجہ دا نو خام خارو جماعت بولا روڑی او دا نوی چه بس بائی دا تشڑوڑے چوخ رہ دا دیر شید اگر چه حالات نن سبادا سی دی ځکه چې بار د میوو تپوس هغه کیا خدا غستو نه دي خو بیا هم د خپل شان مناسب چې چا وس رسی چې نه رسی نو هغه وجد مجبور دی او چې چا سره پیسې یي نو هغه په خپل اولاد خزه کور والا باندې خرچه کی نو دې پیسو کې دا مسله یې کنه چې ته په چا پیسې خرچ کې نو هغه بس بیا ډیر ممنون او مشکور یې کنه موږ به درخواستونو کې هم لیکلو تیسرا تمام کے آپ کا ممنون و مشکور رہوں گا کنا نو چې پیسے پہ خرچ کے اختر لولا جامع والے او دا شان روجہ کے ولا روجمات خور کے نو چې بیا و دتوے بچے دار سخ میں دلو کن غسل قرآن او د شپې تراو کې اوریدل ترجمه بیا و په مہرازی ناس بهستانه مخ کې بناستی او کنا تا جیب ته تاله والے را او اس نکه نو هغه بیا ستا خبره نه بني نو ځکه وی چې د کور مشر هغه په پزله باندې فراخی خرچه کوونکی وای یسالونک دیسان تپوس کی ماذا ينفقون چې څه خرچ کړي صحابه تپوس کومګه څه خرچ کو ګوره پرون یو سوال راغلی یسالونک عن الاهله دی تپوس کی د میاش بارا کی تراس کو میولې وړیږي غټیږي الله پاک جواب بل شان ور کړو حکمت بیان کړو دیتا جواب وی علی اسلوب الحکیم یعنی ستاسو سوال دا سے نو پکار پیغمبرنا از سینسدان خو نه دی کنا او پیغمبر دی او د دې حکمتونه بیانی دلته هم د دې دا سوال دا الله وی دا سے نو پکار چې څومره خرج کو هر چا خپل خو خرک لاک خرج کی کله 100 روپے خرج کی دا د وس خبره ده اوس کا الله ته وی چې 1 لاک به خرج کوي نو بیا به خرج کوي دا سوال مکوي چې څومره خرج کو سوال دا سے پکارو چې پچائے خرج کو ورکو چالا نو جواب راغے قلت و تو آیا ما انفقتم من خیر آغا چی تاسو خرج کوئے سمال کلگی کڑی ریخ پل وست گورا فلیل والدینی نو پس ورکوئے مور او پلار لا رنبے حقدار سوک دی مور او پلار زکاة نگوری زکاة مور او پلار لبنور کے پاگی نکی گی خیرات صدقہ سنگ چی پخپل اولاد دغشان مور او پلار نو بعد مور او پلار جزان پوئیگی نا نو اغیو لدس خیراتیم چی تمالا خیرات راکے نو تو یا قرآن ویلی دی قل ما انفقتم من خیر دا خزل چی پورتا خاون سروڑی نو دام خیرات کی حسابی گی دا خاون بچی لچی تصور کے تعلیم پہ کے خوراک پہ کے جوڑا جا مار سوالالے دام عمل نامہ کے دا پلار خیرات لکلی کی گی نو دا خیرات سے غلط لفظ ہونا دے آغا خیراتونو پس مگر دا آغا چکا منگا وطا پختو کے خیراتی وایو او نور دا یو بل ورکول لاخ طول پس صدقہ کی رازی صدقہ کے قل ما انفقتم وایا آغا چی تاسو سے خرچ کوئے سمالو نو والحقدار مور او پلار دی او چی دیری دا سرا نو والاقربین اخپل خپلوانو والیتاما یتیمانان والمساکین او مسکنان وابن السبیل او مسافر پا دی خرچ کوا دانا چی بدتاس را پیسی کی گی نظر منسٹر سے بلڈوڑے ہو کیا ہو دا دنیا گڑان او چرگان دالال کے او غریب دن پکی اس نمومی ما یوزے کے گورا یو پروگرام کتلے ہو او پروگرام
د داسې سړي باره کې و چې سړی په خپل ډېر زبردست و هغه ډېرې قربانۍ وې هغه بچی چې دی هغه دنیا پرست و نو هغه چې مړ شو نو اولاد د پکاري چې د داسې پلار ډېر خدمت وکړي خیراتونه ورپسې وکړي په طریقه نو ورپسې خیرات کړو او په خیرات کې هغه غریبانان نو مدعو کړي هغه کې هغه منسټران مدعو کړو دا هغه ټیم او بیانونه پکې کېدل او په هغه کې ما هغه ټیم یو غریب گاډی والا ولید کنه دا ګرمي وا او هغه دا وورا چوري و په گاډی کې رسانچا وا په مزدوري چاله وړا نو هغه لار کې خلک ولاړو کنه دا پروګرام ته نو هغه غریب چې دی نو هغه به आवाजونه کول لګلار راکې هغه ورپسې راغلی وي دا ته پکې دې ټیم کې سره راغلی نو هغه وی چې دا وورا وبکیږي واپس شوی تا ته پته نه و چې دلته پروګرام دی هغه جدي واپس کړه نو ما په هغه دور افسوس نو کړو خو ما دا هغه په پلا ډېر افسوس کړو چې په خپل ډېر خسړې وي خو پته نه لګي پیدا نه څنګه دی چې تا ته مدې ټیم کې فائدہ در رسیدلی که نقصان دغه دې غریب خو بخیرې کړی کنه او د الله د مظلوم او د الله د خیرو په منځ کې سپرده نشته دا ډایرکټ نو دا د خیرات نه څه مطلب چې ته پکې غریبانان رټې و اما السائل فلا تنهر کنه نو مونږ زکه وایو مونږ د خلکو په دې بدی شو چې مونږ ولا غفوک ځای راټینګو کنه مونږ وایو خیرات کوا خو په طریقه کوا ستا خیرات حقدار څوک دي دا قرآن نه ته وې کنه مونږ هنري ویلې دا یاد دې کدا زوېما دا یاد دې کل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل نو دا خبره مونږ هم کو کنه نو په دې بیا د خلکو بدی شو خو زمونږه خدای الله لپاره کو کنه وما تفعلوا من خير هغه چې تاسو کوي سو خیر او سو خنی کی اګوره تنفقوا یو نه وي تفعلوا یو دیکم نقطه ده خبره د خرج شروع ده کنه نو پکارو چې دا ویلو هغه چې تاسو خرج کوي سمال نو الله په پوهه ده ځکه چې هر چا سره مال ني نو که خرچه خبره کوله نو غریب یا خپکېږي نو الله پاک تفعلوا چې مال ضروری نه را هر څه نیکی چې دی وکړه وما تفعلوا من خير هغه چې تاسو کوي څه نیکی فإن الله به علیم پس بشک الله پاغي پوهه دا لومبه ته خرچه کوا بیا ودی بچی منی نو چې ته شومه بلای نو بچو سکار جستا منی اذا ما خبره نه منی خرچ نه منی ته دا الله نه منی نو غیب استا نه منی نو ته دا الله حکم منی چې غیب استا منی او کنه ته دا الله باغی بچی بستا باغی ته دا الله تابعدار شه بچی او خدای بستا تابعدار شي دا بس الله تعالی دا خپل عمل سزا درکې کنه دویم خرچه په کوا او پاده به ساده هغه پښتنو متل لګنه وی چې چرته ډبی نولتا ادبی دا څه پنازم ولو یوا چې سار مونږ له پاسه وغوي یاره خوب را لډیر راغله ده ته وې زړو کې پرې ده نه ورکه ولا یولتا خرچه خو به تاسم کې کنه ورکه یولتا وې پاسه سردی ګرمي او پکې وې مونږ وکه نو خرچه بم کې ور سره به ادبم خې او ادب کې کله کله د سختې او د ډبم ضرورت راځي نو دا بوم کې کزان د سس کو کور کې نو بس بیا عرب ستريري نو ځکه دلته وی کتب علیکم القتال فرض شوی دی پتا سو جنگ کول کافرانو سره وهو کرہ لکم او دا به ډیر ګران لګی تاسو ته کافر سره جنگ کول آسان کار دی نو الله وی کافر سره جنگوم ګران دی او په خپل کور کې خپل اهل او عیال سمولم ګران کار دی اول دا جهادو کې ټریننګ دی وشي واسا ان تکرهو شیئا او کی یقین دے چې تبا بد غنی یو سیدا وهو خیر لکم او دا ډیر غوړی تاسو لپاره لکه دا ډیر خلک په خپل اولاد باندې قران نه یادي وې دې سره دماغ خرابېږي مونږ او استاد دماغ خراب دي مونږ خدای الله فضل له قران هم یاد کړل تفسیر او ملوم یاد کړل لګ ډیر او دنیایي تعلیم هم زبردست کړل زما یو استاد الله دې وبخي هغه کله کله معنا تاسو کو پوخاخو حفظ بډیر لګو خلکو کوس په ماشاءالله پار کور کې کوردی کنه وردی خو حافظان شته کنه ختمونه کړی دي نو هغه به مان ته پوسو کو ماته بچی ته آی می سی ته کنه ما بوته اوجی نو ماته کیمستري ګرام نه دا
نو ما ته جی ګرانه خدا خو بس کوې نو ما ته وی تا حفظم کړی دی نو مې آو نو به بس مړه تا ته څه ګرانه ده چې قرآن خلکو ته یادي کې مصري وته صدا نو ما ورته آو چې مې موږ په دوره نه تنګېږو که نه نو په قرآن باندې د چا دماغ کمزوري کېږي نه بلکې لالا سیوا کېږي لالا همونږ خبره کو چې تجربې نه وتی ښه په خپل هم تجربه پې کړې را نو چې کم خلک په بچو دی له قرآن نه یادوي بیا وي دا وي دماغ کمزوري کړي ډېر بدبختي ده دماغ خو دنیایي شغل کې او دې څیزونو کې خرابېږي نو چې هغې کې څوک لیونی نه شو د دنیا خلک پی ایچ ډي وکړي پوسټ ډاکټریټ وکړي هغه لیونی نه شو سپیشلایزیشن وکړي خپل لاین کې هغه لیونی نه شو نو مونږ خو د قرآن لیونی لا نه دي لیکلی چې چا ویلي چې یاره د قرآن یادو دی د هغې د وجې لیونی شو تاسو لیدلی دی ما خو لیونو کې لا داسې څوک نه دي لیدلی چې خلک وایي چې د قرآن یادو او د هغې د وجې لیونی شوی دی لا داسې هم لیدلی دی چې د ده دماغ کمزوري و لیونی و خو چې قرآن یې یاد کړه نو سم شو داسې به هم لیدلي نو قرآن خو مړه د دنیا د آخرت د ټولو فایده ده وعسى ان تکرهوا شیئا او یقین دی چې نه به خوښوئ څه څیز هغه به تاسو له بهتري وعسى ان تحبوا او یقین دی چې تاسو به خوښوئ یو څیز وهو شر لکم او هغه به شر ستاسو لپاره ځکه والله یعلم الله پوهېږي ستاسو په فایدو په نقصان وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوهېږئ په خپله فایده او نقصان الله چې څنګه پوهېږي داسې تاسو نه پوهېږئ نو دریم اول کور مشر شوم بني سخی بی دویم سس بني خکلک بی بچو تا او خزی تا او کور کې دن جرسوک دی خکلک خبر بکی د دین په باره کې او دریم کور کې علی امن راځلی شي چې په کور کې شاعر الله قدر وشي تخته پوس چې کوم ځای مونږ کېږي مصلا جانماز دا وړو ته مو پرېږدئ چې بل پراتی چرګان او واړو پیشوګان نرس را دي او که متیازې پکې او که ګندګي پکې تاسو پې څه پروا نه ساتئ او ماشوم کې ادره والي او ټوټې ټوټې یې کېدي زه خیر دې ډوکرې نو ډوکرې نو ته خو لوی یې که نه تا نه به الله تپوس کړي چې تر کومې یو ماشوم بالغ نه دی او دې داسې حرکت یې کوي دا خو د مور پلار ګناه کې حسابېږي که نه ته د څه لپاره یې عقل ورته ښیه که نه تسبیح وله ورکړي نو هغه کله نالو کې غورځولې کله څو نو مونږ وایو تسبیح مه استعمالوئ د دې وجې په دې ګوتو وایه نو دا به در باندې سبا ګوایم کې بیا حفاظت نشئ کولی که نه ریل به روالي نو د دې ریل قدر مونږ ولیکو د دې ریل خپل څه قدر نشته دا د دې کتاب د وجې د دې کاغذ ولې قدر کو بیا او دسه ګوتې نه ووړو ځکه قرآن پکې لیکلی شوی دی دې ته چې کومه کپړه چورې شوي یا مونږ ښکته په ځمکه هم نږدو په جولۍ کې کېرو دا خو د ده د وجې نه که نه ما یو ځای کې یو مشر ولیده تبلیغیانو سره راغلی و چې ته نو پته نه لګي چې څوک و ما خو پېژنده نه خو یو ځای کې هغه ملګرو ته داسې خبرې کولې نو یو داسې مضبوط ریل پروت و نو د هغې د پاسه ناست و نو ما ته یو کس وی استاد دي دا دې ته وګوره نو ما ورته یاره مې ښه خبره خو نه ده خو اوس لکه زه ورته څه ووایم نو زه ورته ووایم نو مې ورشه که ورته ویلی شي ووایه ورته ما خو که ووایي نو ویې به چې د مېلمنو بې قدري مونږ خو هسې هم بدنام یو نو هغه لاړه نو هغه ورته غلې غونته وی چې مشره خفه کېږه مه که نه دا خو لکه ریل دی نو هغه ته ویې ولې ریل دی ده که نه دې کې څه چل دی وي زه په ځمکه نشم کېناستی نو هلکه چې په ځمکه نشي کېناستی نو هر جومات کې دا ممبر خوی که نه دې دی کښېنه په دې پوڼی خو په دې خو مه کښېنه که نه دا خو د قرآن دی که نه نو مونږ د دې قدر خو ذاتي نه کوو خو د قرآن د وجې کوو که نه نو پته نه لګي یا خو د هغه خپل ذاتي عملو خو د دې څیزونو قدر په کار دی ځکه چې کوم کور کې د دې قدر نه کېږي نو هغه کور کې امن نه راځي لکه څنګه د قدرمنو میاشتو قدر چې په کار دی ذوالقعده ذوالحجه محرم رجب دا څلور میاشتې د حرمت دي دلته هغه ذکر کړي او دغه شان چې څنګه د دې میاشتو قدر په کار دی نو دین سره متعلق چې هر څومره څیزونه دي د هغې به قدر کوي یسألونک دیستانه تپوس کی عن الشهر الحرام په باره د میاشتو قدرمنو کې قتال فیه چې څنګه د جنګ کول په دې کې نبی علیہ السلام د جنگ بدر نه مخکې عبدالله بن جحش رضی الله عنه د پپوز ویو نبی علیہ السلام یو ښه کمانډر موخه یو ښه جرنیل هغه ته د اوسني جرنیلان دوړه شي
یو ښه زبردست چیف آف آرمی، یو ښه کمانډر، یو ښه جنگجو، یو ښه مجاهد او یو ښه سیاستدان هغه د جنگ بدر نه مخکې د مکی والا به چاپمار حملې کولې، او نبی علیہ السلام هم دغه شان غافل بنو، هغه هم دستې لګلې باونډرو باندې ځای په ځای چې د کومې غاړه نه به خطره وه، اکثر صحابه لسل صحابه به یو ځای کړو په دې غاړه ورشه. نو عبدالله بن جحش له یو قافله ورکړه سمرګری چې په دې علاقه ورشه. وګوره نو هغې چې ورله نو ماښام ترنګې ټیمو، نو کافران نو دې پې غشي ور ویشتله، نو په هغې کې یو سر وخوړه، عمرو ابن الحضرمي هغه پکې مړ شو. جنگ بدر بیا شوی هم د دغې وجې نه و چې دا هغه رور وی چې هلې به صبرېږم چې دا مې ټول وجلي نه دي، نو هلې صبر شه چې ورپسې یو اویا نور هم ولېږله، او هغه ابوجهل هغې نه هم لاس وویندا، ټول پکې لړل جنگ بدر کې. نو چې دې څنګه هغه سړی وویشت مړ شو، نو خبره دا وه چې سپومۍ ښکاره شوه ماښام ټیمو، نو سپومۍ اوس صحابو هم په ششو پنج کې پرېوتله چې دا د رجب سپومۍ وه، د رجب میاشت وه، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی اول، جمادی الثانی پس رجبی. صحابه وی کنه دا جمادی الثانی د 29 تاریخ ده، او سپومۍ خو کله کله د 29 وي او کله د 30 وي. نو کافرانو اعتراض وکړو، نبی علیہ السلام له خبر راولېږو چې تاسو د قدرمنو میاشتو عزت نه کوئ، تاسو څنګه ځان ته مسلمانان وایئ؟ ستا ملګرو زمونږ ملګری مړ که په رجب کې، ځکه چې میاشت راختلې ده، نو تاسو د دې قدر نه کوئ، نو تاسو څنګه ځان ته پیغمبر او دې ځان ته صحابه وایي او حق پرست ځان ته وایي؟ او صحابه هم شکي وغیم د نبی علیہ السلام نه تپوس وکړو چې مونږ خو دې سړی وویشته، خو بیا وروستو چې مونږ به راوکتو نو سپومۍ مو لیده. نو هغې په صحابو اعتراض وکړو، نو الله پاک د صحابو په صفایه کې دا آیت راولېږو چې ډېرې ښه کړي دي، دا تاسو چې کم کار کوئ د دې لپاره خو زه وایم چې رجب نه چې په هره میاشت کې تاسو قتلېږئ نو ښه به وي. تاسو چې کم کفر کوئ، صحابه هم شړلي دي، پیغمبر هم شړلی دی، دا د کومې ښه کارونه دي چې تاسو د صحابو دا یو نقطه راونیوله، هغې خو په غلطۍ کړی و، او الله وی که په غلطۍ نه دی کړی ومې ښه کړي دي، ځکه د کفر د ختمولو دپاره همداسې پکار دي. تاسو ولې د هغې په علاقه کې ګرځئ او رواني کوئ. یسألونکا دیستانه تپوس کی عن الشهر الحرام په باره د میاشتو قدرمنو کې، قتال فیه چې څنګه جنگ کول په دې کې، قل ته ورته ووایه قتال فیه کبیر، جنگ کول په دې کې ډېر لوی ګناه دی. نو هغې وی وګوره مونږ نه وایو چې ګناه دی، صحابو ګناه وکړو. الله فرمایي ورېږه که نه پورا آیات واورئ. وصد عن سبیل الله، او من کول خلق د الله د دیننا، وکفر به، او انکار کول د الله د یووالینا، والمسجد الحرام، او من کول خلق د مسجد حرامنا، واخراج اهله، او استل د اوسیدونکو د دغه ځای منه د دغه نه، اکبرو دا خو ډېر لوی ګناه دی عند الله پنځ د الله. کپا اشهر الحرم کې جنگ کبیر دی، نو دا تاسو چې کوم کارونه کوئ نو دا اکبر دي. تاسو د صحابه او دغه عمل رانیوئ او په خپله چې دا دومره لوی ګناهونه کوئ نو هغه نه وینئ. والفتنة او کفر او شرک اکبر من القتل، دا خو ډېر لوی ګناه دی د قتل نه. نو که ستاسو یو کافر مړ شه نو سمبل قرآن شو. ولا یزالون، او همیشه به دا کافران یقاتلونکم دی بتاو سره جنگ کی، حتی یردوکم تر دې چې واپس کی تاسو عن دینکم ستاسو د دیننا. ګوره د کافر تاسو سره دشمني صرف په دې ده، لکه اوس مونږ مسلمانان یو او مونږ د عیسایانو، یهودیانو او د انډیا د هندوانو د دې صرف په دې وجه بندي شو چې تاسو ولې مسلمانان یې. کنی الله دې نه کړي ته اوس ووایه وایي زه هندو یم بیا ورې په سر ګرځي، ته اوس ووایه عیسایي یمه یهودي یم نو امریکې ته به ډارې کوچت کړي بغیر د ویزې نه، او نوکري هر څه به درله درکړي. دشمني صرف په سره په دې ده چې ته ولې ځان ته مسلمان وې، د محمد علیہ السلام امتی ځان ته ولې وې. نو دې آیات کې وې دی به تاسو سره تر هغې جنګېږي چې ترسوم بې دینه نه کړي. ان استطاعوا کچرې د دې طاقت رسي، ومن یرتدد منکم، او څوک چې مرتد شو په تاسو کې عن دینه د خپل دین نه، څه بدبخته پکې شي، فیمت پس دې مړ شو وهو کافر، او دې په حالت د کفر کې و کافرو،
فاولئک نو دا کسان حبطت اعمالهم برباد دی ردی عملنا کمی چې مخکې کړی دي په دنیا په دنیا کې عمل برباد شو. د مرتد جنازه باندې کې او مرتد چې دین او دی با د مسلمانانو په مقبره کې نه خخوي او دا شان د پس خیر خیرات او داسې زونه بني او د چې کمی نه کې کړي وي هغه ټول ختم شوي. د صفا سترا کافر لړ د دنیا نه ول آخرت او آخرت کې امدادار ستبا برباد شو. واولئک اصحاب النار او دا کسان ملګری د اور دی هم فیها خالدون دیو په دی اور کې همیشه. او که مرتد بیا کلمه وي مسلمان شو نو آیا هغه مخ کې اجو نه کې چې سکړې وي هغه امام شافعی صاحب وی بحال دی امام ابو حنیفه صاحب وی ختم دی. دې چې مرتد شو بس سر څه ختم شو. نو که بیا کلمه وي نو اوس به نو سره نه کې شروع کی که مخ کې فرض حج کړو هغه اوس بیا هغه حج کینسل شو. امام صاحب مذهب دا دی ان الذين امنوا بشکا کسان چې ایمان راوړل دي والذین هاجروا او کسان چې هجرت کړل دي وجاهدوا فی سبیل الله او جهاد کړل دي د الله په لار کې اولئک دا کسان یرجون رحمت الله دی امید لري د الله د رحمت او دا بشارت هو. والله غفور الرحیم او الله بخون کې مهربان دی. نو کله دین سکوتایو شي الله وی ما بخری دی. یسالونک عن الخمر والمیسر سلورم حکم کور بسنګ سمے کور علی سمیږي چې کور کې جوارګر او شرابي نه چې په کم کور کې شرابي او جوارګر یي دا غیر سمیدو تم عمل رہے چې اب سم شي. نو چې په کم ملک شرابيان او جوارګران نو ملک بسم شي اجل اوس پکې بلاشه نور راوتی دي سګران ګران نمونه دي کنه چې هغه پکې راوتی دي انډر پلې ته سيو اسنور داسې دغه دي. نو چې په کم ملک او کم علاقه کې داسې خلک نو تاسو تمل لري چې دا بسم شي. الله فرمایي سمیږي نه نور بمروان شي ځکه هغه خلکو ته مخه ته رکاوټ نشته نو قانوني رکاوټ نشته مذهبي رکاوټ نشته. هر سړی اول ځان غلي کومه چې دما دې سره سوې مرا نو بس هغه طلاق ولاو شو کنه. جهاد خوې دیتا چې تبا مخوي کنه داسې خلکو لا اول وسرستا دشمنی نشتا د اصلاح خبر وسره کوا د الله لپاره وته خبره کوا او کنه دا شانلین خپل وس مناسب به بیا لګیاي زمون خو د خپل زور دی بس خپل وایو نور خو سره زور نشتا د لاس زور الله دې چاله ور کړل غینه مداغه تاسو کی. نو دا آیات په دې دلیل دی چې په کم کور کې شرابي او جوارګری نو تاسو ګوره تجربه هر چا په خپل جون کې لیدلی هغه کور کې چرتا من راغله ولې هغه کله د کور نه جامې تختی کله صندوق تختی ک نور وسی نه نو د هند پم د الله کې وبا سیدا خرڅ کې خزان لا په سوالي نور وخت کور کې غوبلی چار اننو دنو بس هغه سمرونه هغه په پرزول ورغلی او لاراشه چپلار شرابي یا جوارګری بیا خو رخصه غمونه هغه په خپل بیا لنال لکنه. الله فرمایي ک کور کې امن غواړي نو د نشي سيزونه د کور نه ختم دي. چپلار نشنه کی بس بیا واړم نه کی او چې پلار کی نو بیا آیستی او نور بلا غن را وتره دې معاشره کې. الله دې بس مونږه په امان کې دغه نه مونږه سو وایو کنه حالان کې دا نه يهوديان کې او نه هندوان کې نه عیسایان دا مسلمانان روړل دي کلمه وی منځونه کې د جنت په تمدي او دا کارونه کې نو هغه ته بتسوي. يسالونک دیستان تپوس کی عن الخمر والمیسر پبارا د شرابو کې او پبارا د جواره کې چې دا څنګه دي. یاد ساته زمانه جاهلیت کې دا د خلکو دا سیادت او لکه زمونږ پښتنو چې نسوار عادت جوړ شوی دی چې په نسوارو سوکاوړي کنه نو لستړې کا دا هغه نه بیان صبري کنه. زما یو ملګری و بل ورځ ما ته وی چې یو تاسو نجی کوم روزه روانه را مې خوایا کنه وی دا نسوار چې دي کنه نو دا کدما په شونډه کې پراتیم څه پروا مې نشتا کني نوم څه پروا نشتا کنه. نو کدی روزه کې دا سما په شونډه کې یخي نو ما ته چې لکه یو نه پروا دي نشته نو مګدا کنه دا ځکه هوته وی چې پروا دي کنه وینا نه وی کني پروا مې نشته نو مې چې پروا دي نشته بس مګدا او نه کاسه پراتی نو مې کړه کې هو د روزه باندې ماته وی ولې وی لکه دې کې څه چللې نو ما ته یې بعد ډوډۍ روانه نوړې پخړی کې پورې کوا او دا سه خلک دی ولک ساتو
او بس بیا داسې ټوکای نو روجه بره ماته کنا او مې چې په هوا او ګډ داسې خله کې نیوا او لکسر پاسې داسې ټوکا کنا نو بس بیا روجه څه شو بیا خو آسانه ده ځکه چې اخو ایجوکیټډ مې ته په خپل سین د ویلې پارس پويږي کنه په دې جبه کې دومره بلا زوی نری چې هغه ځان ته خوراک راکاږي نو ته به ظاهري دغه کې خو هغه زری زری هغه ځان تراخ لیادن نزي نو تا ته خو دغه ملاويږي کنه دا روجه کې ولې ته خله کې بداسه سيزونه نه نیوي لکه په دې سر روجه ماتيږي کنه نو هغه وی زما په سپروانی حالانکه هم دغه پروايي کنه دا چې ته وې چې ما ته اوس لکه زنه سوار نکوما نو کما نه سوار واچول نو په ما ساجيبه لګي تو سره عادت شوي نو چې ته نه چې نو ته ګنګسه دا اصل کې هغه نشره نو ځکه دلته وی چې جاهلیت دور کې داسې دونه راغی داسې وی شیعاګان د محرم ورځو کې ډېر پرون ماوي چې واقعا کربلا بڑا چڑھا کر کنه بڑا چڑھا کر چې دومره جنگ بدر له اهمیت نور کې چې څومره دغه لور کې کنه عثمان رضی الله عنه واقعا ما ویلې وا او د حسین رضی الله عنه واقعا دومره کې چې خلک جوړي بیا نو هغه پته نه لګي هغه عالم داغي ناستو او پښتانه وته ناستو چتنو پښتنو کې خوشیاګان نه خو زب چې تب راغلیونو نو هغه وته ناستو تقریر کو 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 کنه اپ خپل ځان د جړانه مړ کو پاغي اثر نه کېدو هغه وی چې یاره دا لا څنګه چلېګا نه پدی پړو اثر نه کیږي ناصاب او درایات شو وی هغه نور څه کوي کنه چې وبې پم باندې کړي نو هغه اړو پروا نه و چې زه وبې په باندې کنه سو وی یاره هغه ډوډۍ پم باندې شو مغي سکار نو ناصاب په خیال شو وی هغه څه کوي چې نسوارې پم باندې او هغه په ځان را باندې کړي چې دا خو ډیر ظالمو دا خو ډیر ظالمو کنه چې ګوره نسوارې پم باندې کړل نو نشلره دا ډیر غلط شی دی الله دې موږ ټول ساتي که څوک پکې مبتلا دي زمونږ رونه دي مسلمانان دي الله دې هغه اخلاص کړي بغیر د علاج او دغه نه بس الله چې غواړي هر څه کولی شي او الله چې کم خلق دای کې مبتلا دي هغه دې الله حلال تجارتونه نوکره نور بلا الله سره وسیله شتا الله دې ولا غور کې دې نه دې الله هغه اخلاص کړي کنه نو عربو کې دا مسله وا د دې وجه الله پاک یکدم شراب او جواری حرام نه کړل ځکه یکدم غي پر خودین شو تکلیف او پکې بیا او الله بندله تکلیف نه ورکي یرید الله بكم اليسر ورن مونږ ویلو ولا یرید بكم العسر وګور الله دلتم د بندیانو لحاظ کو چې په مزه مزه لومبه حکمدار راغی دستانه تپوس کې د شراب او جواره بارکه قلت وتوایا فیهما پدې دواړو کې اسم کبیر نقصان ډېر دی اسم په معنی د نقصان دغه اسم که په معنی د ګناه لې چې ګناه نو صحابه بیا ولې کوله صحابه هم شراب سکلو چې کله حرام نو نو کته وی ګناه ده د دې نه پس هم صحابه استعمالول نو اسم په معنی سره د نقصان ومنافع للناس او فیدم پکشته خلق د پاره جوارګر چې جواری وګټي نو په یکدم باندې مالدار شي او بیا بل ځکه هر سبېلی نو دا لانجیږي کنه برکت پکې نه او شراب چې سوکوس کې مونږ رته الله ساته خو چې تاس کلی نو مونږ صرف اوریدلې دي یا کتابونو کې لیکلي لیدلې لري کنه چې دا نروس سیستم چې کمی اعصابي نظام نو په دې باندې اثر وکي نو بیا سړې چې دین رد دماغ کار نکي دې بیا نه لور خور پیجنې نه مور او نه خزه ارسو دې د انسانيت د درجې نه لړ شي دغه تا د زناور او درجې ته ورسي بهایم او درجې ته ورسي بس د بیا دغه ټیم کې مقصد صرف تسلی او خواهش پوره کولې کدار چا نه پوره کیږي او په دې نه پوهه چې زه سمې خبرې کوم کا کنزل کوم بل لګیاي د په واک کې بیا سني نو ځکه دا فائدہ پکې دغه را چې سړی وی چې کنه د په واک روانم کنه او بس هغه سروري پکې لګ وخت پورې نو دغه پکې لګه غونډه فائدې و اسمهما نقصان د دې دواړو اکبر من نفعهما ډیر زیات دی د ګټه دواړو نه نو صحابه بنی شو چې اوسې کې نقصان ډیر د فائدہ لکه نو سلیکو خو ښکارو کم خورا نه کنه چې منشه دویم حکم په پنځمه سپاره کې ان شاء الله وایو صحابه د ماخام ډوډۍ او خړا چې مرګري ولا پروګرام کړو
نو چې ډوډۍ وخوړه نو شراب ورپسې ووالو لکه موږ ورپسې پیپسي وغیره وسکو که نه د هغې دا عادت و نو چې شراب یې ووالو نو ماښام مانځه ته ودرېدله نو صورت ته ګډوډ شو په مانځه کې نو حکم راغی یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا چې په نشه کې مونځ مه کوئ نو ډېر صحابه په هغې مني شو چې کوم سړی چې کوم څیز تا د مونځ نه منې کړي نو نه به یې کړو که نه خو بیا هم حرام خو نه و که نه عمر صاحب به بیا راغی عمر صاحب به ډېر تپوسونه کول اللهم بین لنا بیانا شافیا فی الخمر الله مونږ ته شراب مبارکې صفا ووایه صفا نو اول دا راغی نو هغه وی دام صفا نه دی که نه لکه حرام خو نه دي که نه نو بیا مونځ باره کې راغی هغه بیا وی الله د دین هم صفا نو بیا اومه سپاره کې راله چې انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه او اخر کې وی فهل انتم منتهون اوس به منه شئ نبی علیہ السلام عمر صاحب راوغوښته ورته وی راشه دا آیاتونه راغلي دي فهل انتم منتهون هغه وی انتهینا منی شو او چې دا آیات راغی نو مدینه کې په نالو کې شرابونه بهدل نالو کې ټول واړولو او یو صحابي شراب را روان کړو کاروبار وکړ د لکونو روپو سودا کړی و لار کې وته چاوي شراب حرام شو هغه غزا کې خودل مدینه ته راغی نبی علیہ السلام ته شراب حرام شو یا لړو په غزا باندې هغه ټوله چاټه ماته کړې دا سه قربانه والو ښا و اسمهما او نقصان د دواړو اکبر من نفعهما ډیر سیوا د نفع د دواړو نه ويسالونك ماذا ينفقون دا پنځم حکم ها نه دا غړومبه حکم چراغلو چې څه خرج کو نو ولته جواب دا څه شویو چې هر څه چې خرج کوي خو په دې خلکو یې خرج کوي اوس ولاغه جواب هم ورکي او دې ستانه تپوس کی چې څه خرج کی قل العفو وایو تا د ضرورت نه سیوا ضرورت نه چې کوم سیوا یې هغه د الله په لار کې ورکا دا معنا مفسرینو کړی حضرت شیخ القرآن د پنځپیر نور الله مرکزه هغه به چې کته یو سړی ته وای چې د ضرورت نه سیوا نو هغه وی چې زما ضرورت نه سیوا خو نه رہے د ضرورت نه خدای چا څه سیوا نه پکور کې پنځه کسې او لس کټونه یې پاغه کور کې نو پکار سودی پنځه او یې کړه لستی نو کته ته وای چې دا پنځه خو د ضرورت سیوا دي هغه وی سلام ملمانه زیرا دي دا هماغي ساتلې دي پنځه بسترې پکاري او شل بسترې خلکو کړه پرتی نو کته ته دا پنځه لس خو د ضرورت نه سیوا دي دا لر کا کنه وینولې دا زمون پکاري نو دا معنا په خپل ځای صحیح ده چې ضرورت نه سیوا و شیخ القرآن به که ضرورت تر خبره بوت لا نو ورسو پی چې دا زمانه سیوا نه ده نو هغه به کمانه دا وکړو ولې العفو وایو تا چې د ضرورت نه سیوا کې نو بیا بلګه خبره ډیر آسان شي کته ته چې ضروری سيزونه پرېدا دا نور لري کنه وی دا ارسه ما پکاري او کته ته چې د ضرورت نه د لک سیوا کا ٹھیک دستا ضرورت ده او چې پنځه کټونه درکړه دي سیوا نو ځا خیر دا یو پکې دا الله په نوم چاله ورکړه سلور ځان ته بیان پرېدا نو په دې بیا خبره جوړیږي ادا معنا آسانوم د خلکو ته مسانی کنه ازغه زمون نه سمنه سیوا کیږي ولې العفو وایو تا چې د ځان لږ سیوا کې خپل ضرورت لږ کم کې او بل ضرورت من لا پکې لږ منتور کې کذالک یبین الله همدارنګي بیانې الله ته استغفر آیاتنا لعلکم تتفکرون خامخا چې تاسو سوچ او فکر وکړئ په دنیا او آخرت په بارا د جون دنیايي او آخرت کې دا نه چې ځان خیر تکې نه وا دنیا ته هم ځان لپاره د آخرت لوم تیارې کوا ويسالونک عن الیتاما پنځم حکم چې بکم کور کې یتیمي او غسر زیاتی کېږي نو هغه کور کې چتم خوشاله ناراضي او دې ستانه تاسو کې د یتیم بارکه چې د مال سره سوکو وګوره بیا سوال راغی د یتیم مال سره سوکو الله فرمایي مړه د مال غم وړي د اصلاح غم نه وړي مال تاسو مکوا اول د اصلاح تاسو کا قل تو آیا اصلاح لهم خیر اصلاح د دې ډیره بهتره ده تربیت ولا مړ سيو کا کی دوله جوړ کا تعلیم په وکا قران په وایا فست جوړ کا دنیائی سبق په وایا دینی سبق په وایا جن ولا جوړ کا اصل خبره دا او پاتې د دې یوځه نه یوځه شریکی کو کنه شریک دی نه وین تو خالتوهم کتا سودی شریک وې خپل ځانونو سره
نو فاخوانکم استاسرون دی خدا روړ زوی دې کنه پلې د رشتہ دار دې ٹھیک ده چې تکلیف درتا اصل کې صحابه خو ډېر احتیاط کو کنه ایله چې به یتیم پاتې شو نو غلب داغه ایسوړونه وړو خوشتکړه چې هغه په سوره خرچه کې دا نو کله کله باغی یتیم له دوړ وړې په خې کړې نو هغه به یو خړ یو به پاتې شو دې خو نه خړه نه باسه پاتې شو نو بیا به سره داغه مو چې د دې تپوس به زمونږ کېږي نبی علیہ السلام ته وی چې څه چلو کو کله کله مونږ ته دا مسله راشي نبی علیہ السلام نه چې تپوس کو نو الله دا حکم راولېږي چې کدا غره تګران ای چې هغه ځان له وړو خوشتول او ځان له جدا هغه له جدا چې په خول ځان له جدا هغه له جدا کټوي ځان له جدا دا خبران کار دی کنه نو الله پاک وی چې زه خیر دې ځان سره شریک کې هو خرچه تا ګوره که یتیم یو دی او تاسو پکور کې لس کسه نو تاسو خرچه په 11 تقسیموي نو چې د یتیم سور راځي خپل یې سنوغه ته اخلي دا نه چې هغه ته وی چې پنیمه به خرچي هغه یو د تاسو لس کسه فرې نو څنګه پنیمه باندې کوي دا چل بنه کوي والله يعلم المفسد الله پیجنی فساد کونکي من المصلح د اصلاح کونکي نا صحابه دومره احتیاط کو امونګه سکو یتیم پیدا یتیم خو څوک تاسو نه کې هغه خود مونږ راغونډو کزمه کوي ککوري کار سو چیلا ونده کمزوري سړی دا هغه نه پرید ور سره غونډو نو چې دې خلکو سره به الله لا سکی ولو شاء الله او کالا غفتی لعنتکم تاسو به تکلیف کې چولې وې چې نه هم ټیک جدا بوله پخوي او که سیوا پاتې شنو الله وی تاسو نه به تاسو کوم دنه نه نو څومره ګران کارو بیا ان الله بشک الله پاک عزیز غالب دے کتوی د یتیم سوک نشتا الله وی زه خو يم کنه حکیم خاوند حکمت دے کتوی هغه یو یتیم سر زیاته کړو دته حسنی ویلې الله وی وبو يم کنه صبر وکا زما حکمتونو نه خبره